نن سبا ټول خلک وي موږ پریشانه یو. زموږ د مخکې زما یو دوست ډېر نیک سړی دی، زه د ډوډۍ په بهانه بوتلم، ما سره به روټۍ خورې. خیر څه کال نه زیات وشو، بلکې 2 کاله وشو غالبا. نو زه بیا کور ته دننه د دې د دارو درملو پیسې په ما دي، د دې ښځې د غم خادې ټوله خرچه په ما ده. دا که موټر کې ځي او تیل واچي ډرایور سره نو زه پیسې ورکوم. د دې خپله خرچه بالکل نشته، هېڅ خرچه نشته. او بیا هم چې زه تنخوا والم یا کرایه والم نو 10,000 روپۍ دې له جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته. عمرې له هم زه بوځم، حج له هم زه بوځم، خرچې پوټې نشته. دا که د خپلو وروڼو سره خویندو سره غم خادي کوي هغه خرچه هم دونه پیسې دي چې ماشومان سکول ته دي چې هغې له ورکړو. ښه ډېرې کرایانې ښه ډېره راځي، خو بس په بل طرف ځي تم راوستې څه دوا څه وظیفه چې برکت پیدا شي. بچي ټول نافرمانه، لوڼه نافرمانه، زامن نافرمانه، بې ځایه خرچې زامن کوي، لوڼه بې ځایه خرچې کوي. تم دې له راوستې چې څه دم درود وظیفه چې دې پیسو کې برکت پیدا شي. دا مو وایه چې پیسه دې ډېرې پیسه ډېره پکې د چیلي او د ګډ سرم لګولی و، میدان راوغورځوه بار هلته مات کړه. بله کوټه کې شته، زه د کوټې هم چک کوم، بوتان هم پکې ښودي، میدا خو سر نه ګناه ده لرې کړه. او د پیغمبر په سنتو عمل وکړې، خپل زندګۍ کې د خپل ښځې په زندګۍ کې او د بچو په زندګۍ کې د پیغمبر نقشې جوړې کړې. که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو، راشه زما په مخ لاړ په دې کوټه کې تصویرونه لګولي د رحمت فرشتې نه راځي، په دا بله کې دي بوتان لګولي د رحمت فرشتې نه راځي. په کومو پوړو چې ته بره چت ته خېږي ځای په ځای په پوړو کې بوتان او تصویرونه اوېدان کړي رحمت فرشتې نه راځي. برکت ورکې که نه ورکې. او که ښځې خاوند ته ووایي چې ما له دا شی راوړه او راوې نه ړه، نو ښځه ترې خفګان کوي که نه کوي؟ لیکن که په دې کور کې د ښځې د سنت خلاف ورزي وکړه نو خاوند ته چېرته خفګان کړی دی؟ نه. او که کوم سړی په وخت منزله پانسېده نو ښځې ته خفګان کړی چې ته منزله نه ځې؟ نه. نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته، نو ژوند به کوم ځای د برکت شي؟
نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا نقشوا داغه د پیزار کما نقشوا داغه د بچو متعلق کما نقشوا داغه د بیبیانو متعلق په فکر او کما نقشوا والله کړه دین نن مسلمان ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کومه پورې بدل بټک اعلانو کې پلان کې وفات شو او پلان کې وخت جنازه ده هر څه د نه لږ پاتې شو سنتو تابعداري وکړه